بدبخته پیغله لنډه او دردونکې کیسه امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. په دره کې توره لړه خوره وه، لرې څه نه معلومېدل، اسمان هم وریځ و، ځمکه لمده وه، یو څاڅکي د سیند په غاړه وړې وړې څپې جوړولې، د اوبو تاوونه په دره کې ورکېدل، سپینو وړو مرغیو په لویو تیږو لکۍ ښورولې، د الوتونکو سیند شور د درې چوپتیا ماتوله، د کورونو له بامونو لوګي پورته کېدل، یو سپي چې ژبه یې راباسلې وه، د کلي له ماشومانو یې منډې وهلې، د لویې برجورې کلا دروازه وټکېده، هلک دروازه خلاصه کړه او سړي ته یې لاس ورکړ. له خبرو وروسته د یوې لویې کوټې په لور روان شول. د کوټې له دروازې ګڼ سپین ګیري چې سپینې او تورې لونګۍ یې پر سر وې راووتل او د یو چاغ سړي سره په خدای پاماني باندې لګیا شول. دوی هم ورنږدې شول او له ټولو سره یې ستړي مشي وکړه. له کوټې راوتلي کسان روان شول. دی له چاغ سړي سره یوې لویې کوټې ته ننوت. په کوټه کې د چایو پیالې له پر ځای پاتې وې. چاغ سړي وویل: نورجانه، پورته د بخارۍ څنګ ته راشه. نورجان وویل: نه ملک صاحب، هوا ګرمه ده، دومره یخ نشته. ملک صاحب هلک ته وویل: وهلکه چای راوړه او د بخارۍ ته لږ لرګي هم راوړه. هلک چې د پیالې په ټولولو بوخت و پورته شو او له کوټې ووت. ملک وویل: ښه نورجانه، کلي کور کې څه حال و؟ نورجان څادر خلاص کړ، وی ویل: ملک صاحب قراري وه، ټولو سلامونه کول. ملک وټوخېد، وی ویل: وعلیکم سلام. خو نو څنګه دې دومره ناوخته پېښه راوکړه؟ نورجان پلترۍ ووهلې، غاړه یې تازه کړه. ملک صاحب، مجبوریت وخت ناوخت نه ګوري، څه به یې اوږدوم، ګلمیر مې نه پرېږدي. بله ورځ یې زامنو زما زوی ته لار نیولې وه، خو ښه و چې هغه په بله لار ترې تللی و. ملک توفداني ورخواته کړه: تاسو ته خو ما 2 کاله مخکې وویل چې دا لانجه به در خلاصه کړم، خو تاسو ونه منله. نورجان پر سر خولۍ سمه کړه، وی ویل: بس ملک صاحب، هغلته پوی نه شوم، اوس یې راخلاصوه، هسې نه په نورې بدۍ سره ککړ شو. ملک وویل: سمه ده، زه به ګلمیر هم راوغواړم او دا موضوع به د قوم له شورا سره هم شریکه کړم. څو ورځې وروسته د ملک په حجره کې ګڼ سپین ګیري چې د شنو چایو پیالې مخې ته ایښې وې ناست وو. یو سپین ګیری چې د کوټې په بر سر کې ناست و او د نصیحت خبرې یې کولې. ګلمیر او نورجان یې هم یوې او بلې خواته ناست وو. سړي خبرې خلاصې کړې. ملک صاحب وویل: ورونو، ناوخته دی، اوس که مو خوښه وي چې دا پرېکړه بیان کړم. ټولو په یوه غږ وویل: بیخي سمه ده ملک صاحب. ملک له واړه چرمي پوښ څخه عینکې راوویستې او پر سترګو یې کړې. یو سپین کاغذ یې له ځمکې ورپورته کړ، وی ویل: تاسو ته معلومه ده چې د نورجان او ګلمیر ترمنځ دښمنۍ ډیر وخت ونیوه، نو اوس موږ په دې بریالي شو چې دا دښمني په دوستي بدله کړو. د ستونزې د ژور حل لپاره به نورجان خپله 2مه لور د ګلمیر ورور خدایداد ته په نکاح ورکوي. خلکو لاسونه پورته کړل او دعا یې وکړه. خلک سره وبوږنېدل. ګلمیر او نورجان یې له مټو ونیول، دواړه یې سره غاړه غړۍ کړل او د دوستۍ مبارکي یې ورکړه. ګڼ کسان له حجرې راووتل او د کورونو پر لور روان شول. 2 کسان چې له کوټې یو ځای راووتل او په خپل منځ کې خبرې کولې. یوه وویل: سخت ظلم یې وکړ چې د نورجان پیغله لور یې هغه عمر خوړلې ړانده ته ورکړه. بل وویل: څه ووایم، هغه وایي چې بد ګرځې بد به پرځې. نورجان او 3 نور کسان یو سپین موټر ته وختل. موټر حرکت وکړ. دوی په موټر کې چوپ ناست وو. نورجان له شیشې هغو ونو او پټیو ته کتل چې له موټر وروسته پاتې کېدل. موټروان موټر ګړندی چلاوه. څو شېبې وروسته موټر د یوې خړې کلا مخې ته ارنګ وکړ. د دروازې له خلاصېدو سره یو ځوان چې سور پکول، اوږدې څڼې او جګ سپین بوټې په پښو راښکاره شو. ځوان ټولو ته لاس ورکړ، خو نورجان یې لاس ورپورې واهه. نور کسان له ځوان سره د کلا د دروازې ترڅنګ کوټې ته ننوتل او نورجان کلا ته دننه شو. یو کوچنی ماشوم چې په خاورو کې لوبې کولې، نورجان ته پام شو، غږ یې کړ: الا لالا راغی. د کور هر غړي ستړي مشي ورکوله. ده به ورته د خیر اوسې ځواب ورکاوه. یوه کوټه چې دروازه یې خلاصه ورننوت. ګوري چې یوه زړه بوډۍ بخارۍ ته ناسته ده. هغې په ټوخي کې وویل: زویه ستړی مه شې. نورجان بالښت ته تکیه وکړه او وی ویل: خواره مه شې.
ګوره دې ته بیا درمل نه دي خوړلي ځکه ټوخیږي. زړې چې په سینه کې شغاوه وی ویل زویه درمل پرېږده اندېښنه مې وه. دا ووایه چې نن جرګې څه پرېکړه وکړه. نورجان په کوټه کې ناستو ولاړو ماشومانو ښځو ته وکتل او بیا یې د دروازې تر څنګ ولاړې پیغلې ته وکتل. په ونه دنګه پیغله چې تور ګورګوتي ویښتان د مخ پر یو لوري پراته وو. په غټو بڼورو سترګې نورجان ته په ځیر ځیر کتل. نورجان سر ټیټ کړ. بوډۍ بیا وویل تا ته وایم. نورجانه ځواب راکړه څه وشول؟ نورجان له اوښکو ډکې سترګې راپورته کړې. په ژړغوني غږ یې وویل ادې جرګه وشوه. زما نازولې فریبه یې هغه زوړ ړانده ته ورکړه چې زما بدبخته زوی ړوند کړی و. په کوټه کې د ژړا چیغې شوې. د لویو له ژړا سره کوچنیانو هم ژړل. نورجان زړه مور په غېږ کې ونیوه. دواړو ښه وژړل. ناستې وې ځوانې مېرمنې په ژړا کې وویل تباه شئ مشرانو. زما نازولې لور خو مو په تنور کې واچوله. څو شېبې وروسته ژړا او ښېراوې غلې شوې. ګوري چې هغه پیغله په خپل ځای نشته. نورجان غږ وکړ فریبا و فریبا، خو چا ځواب بر نه کړ. له ځایه پورته شو، یوې نږدې کوټې ته یې ورمنډه کړل. دروازه یې ټیله کړه خو دروازه بنده وه. بیا یې وویل فریبا و فریبا، دروازه خلاصه کړه، خو چا ځواب بر نه کړ. دروازه یې په لغته ووهله، دروازه خلاصه شوه. ګوري چې د فریبا پښې په هوا کې ځړیږي او رډې سترګې چت ته نیولې وې او دا دنیا د تل لپاره پرېښوده.